السلام علیکم. ازادي سټوډیو ته راغلاست. نن پنځشنبه د مرغومې 5مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د ډسمبر ل 28مې نیټې سره برابر ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. د سولې د ولسي حرکت 28 غړي چې وړمه ورځ په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړي وو نن راخوشي سول. د دې حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوی په اړه ځینې شکونه درلودل چې تر پښتنو وروسته لرې سوي دي. د سولې ولسي حرکت 28 غړي د سهشنبې په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي وو. دوی له فراه ولایته د هرات په لور روان وو. د پنځشنبې په ورځ د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې برمته نیول شوي غړي نن 3 بجې تر پښتنو وروسته راخوشي شوي. زموږ هیله دا ده چې نور پر ځلو سره ونازمایو، پر ځلو د خلکو ذهنونه مشوش نه کو. نو اجازه باید ورکو ولس ته چې ولس خپل کار وکړي. دا وطن د دغه ولس دی او دا ولس حق لري چې خپل خاورې ته داوطلبانه کار وکړي، مزدورانه کار ونه کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات ولاړل چې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې مخکې هم څو وارې وسلوالو طالبانو بیولي دي. د ترکیې په وان جهیل کې یوه بیړۍ غرقه سوې او 9 پناه غوښتونکي پکښې مړه سوي دي. په بیړۍ کې سپاره پناه غوښتونکي افغانان، پاکستانیان او بنګالیان وو. له غرقې سوي بیړۍ 4 کسان ژغورل سوي دي. پناه غوښتونکي په دې بیړۍ کې سپاره وو. دوی غوښتل اروپا ته ولاړ شي چې بیړۍ یې ډوبه شوه. 2 کسان همالته مړه شول او 2 نورو په روغتون کې ساه ورکړه. 4 نور یې ژغورل شوي دي. تر 100 زیات کسان وو. د ټولو پاسپورتونه لاندې شول. وان جهیل ایران ته نږدې دی. هغه هیواد چې پناه غوښتونکي په اسانۍ د ترکیې پر لور سفر کوي چې اروپا ته ولاړ شي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی ریپورټ وایي چې د تیر میلادي کال په پرتله په 2019 میلادي کال کې د اوبو له لارې اروپا ته د ورغلو پناه غوښتونکو شمیر 12% کم شوی. د دې ریپورټ له مخې په 2019 کال کې په ختیځ مدیترانه اوبو کې د وژل شوو 20% کوچنیان وو. د اسرائیل هوایي ځواک نن په غزه تړانګه کې حملې وکړې. دا وروسته له هغه چې د غزې تړانګې څخه د اسرائیل پر لور توغندی ویشتل سوی وو. په نتیجه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اړ سو چې د انتخاباتو د کمپاین له غونډې خوندي ځای ته ولاړ سي. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاعي سیستم له لارې دا توغندی په هوا کې له منځه وړی. په غزه تړانګه کې د خان یونس سیمه د حماس غړي د اسرائیل تر هوایي حملو وروسته وضعیت څاري. اسرائیل دا حمله څو ساعته مخکې له هغه وکړه چې امنیتي کسانو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په یوه غونډه کې د خطر خبرداری ورکړ. میرمن یې سارا هم ورسره وه. غونډه په اشکیلان ښار کې د انتخاباتو د کمپاین په مناسبت جوړه سوې وه. څو شېبې وروسته بیرته راستون شو. د یوې امنیتي کمرې هغه ویډیو چې له غزې څخه د اسرائیل پر لور ویشتل شوی توغندی ښکاروي. دا له سپټمبر میاشتې راهیسې دویمه پیښه ده. لومړی ځل په اشود ښار کې د نتنیاهو د کمپاین په غونډه کې د توغندیو د خطر له کبله ګډوډي وشوه. له 2008 میلادي کال راهیسې اسرائیل له حماس او په غزه کې د دې ډلې له وسلوالو پلویانو سره 3 ځلې جګړه کړې ده. د غزې 2 میلیونه اوسیدونکي په تاوتریخوالي او اسرائیل په 10 کلنه محاصره کې ژوند کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د دې هیواد پارلمان به په جنوري میاشت کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو لیږلو په اړه رای ورکړي. د اردوغان په وینا د دې اقدام هدف به د طرابلس د حکومت ملاتړ وي. ملګري ملتونه د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي. د لیبیا جګړې پلازمینه طرابلس کې زرګونه کسان بې ځایه کړي دي. له اپریل میاشتې راهیسې تر 140,000 لیبیایانو خپل کورونه پریښي دي. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې د زورواکي قومندان خلیفه حفتر ځواکونو پر طرابلس حمله وکړه. د طرابلس وضعیت د ترکیې پام ور اړولی دی. د انقره ده نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل لیبیا ته د ترکي سرتیرو د لیږلو طرحه به یې د هیواد پارلمان په جنوري میاشت کې تایید کړي. ترکیه او قطر په طرابلس کې د لیبیا د ملي وحدت حکومت ملاتړ کوي. خو د جنرال حفتر په مشرۍ د لیبیا ملي اردو په نامه جنګیالي بیا د مصر، متحدو عربي اماراتو او روسیې ملاتړ لري. له سته منابعو څخه باید اغیزناکه ګټه پورته کړو. د هغه څه دي چې اوکرانۍ ځوان ورباندې باور لري. راځئ ووینو چې دی په خپله له سته منابعو څخه څومره استفاده کوي. بوګدان تودچوک هغه ګیتار غږوي چې په خپله یې له لرګي جوړ کړی دی.
دای د اوکراین په کیف ښار کې د موسیقۍ د آلو جوړولو کارخانه لري. تر هر څه مخکې زه موسیقي خوښوم. داسې فکر شته چې هر شی د موسیقي آله کېدای شي. له هر څه څخه د موسیقي آله جوړولی شو. یوازې په سلیقې پورې ده. بله مفکوره دا ده چې موږ باید د مځکې پر سر له منابعو څخه اغېزناکه استفاده وکړو. تودچوک وایي تر ټولو د خوښۍ شیبه ورته هغه ده چې له لرګیو د موسیقۍ آلې جوړوي. دا د تودچوک د کار نتیجه ده. اولا کیسینکو له تودچوک څخه د موسیقۍ آلې پیري او ډیر ورڅخه خوشحاله دی. دا وایي تودچوک له زړه ښه کار کوي. له ملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو .org هم کتلی سئ. د خدای په امان.